سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز څلور څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست وایو. نن چهارشنبه د 1415 هجري لمریز کال د اپریل 15 چې د 2016 زیږدیز کال د مارچ له 15 سره برابره ده. تاسې ته له زیرو نیوز څلور څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. له پاکستان او افغانستان د کړکېچ نړیوالې ډلې غوښتنه یا د ډلې له دواړو لورو غوښتي چې په بیړني ډول تاوتریخوالی راکم او خپل اختلافات د خبرو اترو له لارې حل کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان او بریټانیا ځانګړو استازو لیدنه. محمد صادق او ریچارډ لینزي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. او ټاکل شوې سبا د روږدو د درملنې پر روغتون برید کې د شهیدانو دویمه ډله جنازه ترسره شي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان او بریټانیا ځانګړو استازو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر خپله ایکس پاڼه ویلي چې په اسلام آباد کې له خپل بریټانوي سیال ریچارډ لینزي سره لیدلي. محمد صادق زیاته کړې چې د لیدنه کې د ګډو پر موضوعاتو رغنده خبرې کړي. نوموړي وړاندې ویلي چې د افغانستان وضعیت د سیمې بدلېدونکي تحرکات او اوسني امنیتي چاپیریال د ترهګرۍ د زیاتېدونکي ګواښ او د وروستیو پرمختګونو په اړه غږېدلي دي. د نوموړي په وینا دواړو لوریو د سیمې د ثبات او همکارۍ لپاره د دوامداره تعامل پر اهمیت ټینګار کړی. د کړکېچ نړیوالې ډلې له پاکستان او افغانستان غوښتي چې په بیړني ډول تاوتریخوالی راکم او خپل اختلافات د خبرو اترو له لارې حل کړي. د کړکېچ نړیوالې ډلې په خپل راپور کې ویلي چې بهرنی ملاتړ په بیړني ډول اړین دی څو اسلام آباد او کابل سره مرسته وکړي چې د خپل متقابلې بې باورۍ د له منځه وړلو لپاره یوه لاره ومومي. او په وینا یې که دا دوه ګاونډیان بیرته خبرو اترو ته ستانه نشي نو ډیر مرګونی تاوتریخوالی به رامنځته شي. یا د ډلې وړاندې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانه شخړه خطرناک پړاو ته داخله شوې او هیوادونه باید په ګډه کار وکړي څو دواړه خواوې بیرته د خبرو میز ته راولي. د کړکېچ نړیوالې ډلې زیاته کړې چې د شخړو زیاتېدل به نه د پاکستان د اساسي امنیتي ګټو په ګټه وي او نه هم د افغانستان. پر ځای یې دواړه خواوې باید په بیړني ډول تاوتریخوالی راکم او خپل اختلافات د خبرو اترو له لارې حل کړي چې دا به د دوستو هیوادونو په منځ ګډتوب ترسره شي. ټاکل شوې سبا د روږدو د درملنې پر روغتون برید کې د شهیدانو دویمه ډله جنازه ترسره شي. سبا پنجشنبه د اپریل میاشتې په 6 نیټه د ماسپښین په 2 بجو د روږدو د درملنې پر 2000 بستریز امید روغتون باندې د پاکستاني پوځي رژیم د ظالمانه برید په ترڅ کې د سلهاوو تنو مظلومو شهیدانو له ډلې دویمه ډله جنازه او د تدفین مراسم ترسره کیږي. د یادو شهیدانو د جنازې مراسم د کابل ښار پل محمود خان عیدګاه جومات کې ترسره کیږي. د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان امرخیل تیره ورځ وویل چې د روږدو درملنې برید کې 2 کسانو د ژورو ټپونو له کبله ساه ورکړه. د روانې میاشتې په 14مه پاکستاني پوځي رژیم د روږدو درملنې په روغتون برید وکړ چې 400 کسان پکې شهیدان او شاوخوا 250 نور ټپیان شول. او وروستی خبر همدا چې په خیبر پښتونخوا کې د اسلامي امارت جنرال کنسول حافظ محب الله شاکر د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او د وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو سره لیدلي. په خیبر پښتونخوا کې د اسلامي امارت جنرال کنسولګرۍ ویلي چې په یاد لیدنه کې د افغان کډوالو په ستونزو او د دوی پر مخ د دروازو پر پرانیستلو خبرې کړې دي. د یاد کنسولګرۍ په وینا دواړو لوریو د شته ستونزو د حل په موخه په دوه اړخیزه تفاهم ټینګار کړی او په دې برخه کې له خپلو اړخونو د لازمې همکارۍ ډاډ څرګند کړی. کورني خبرونه هم دومره و. د بهرنیو او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس په خوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0news24 تر سبانۍ خبرونه د الله پامان.